الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. نن زه غواړم چې د اختر د ورځې مسنون اعمال آداب د لمونځ طریقه تکبیرات او بل بعضې مسائل د اختر که چانه یو رکعت د اختر فوت شي یا مکمل لمونځ ترې نه قضا شي نو څه کول پکار دي. شرعي مسائل احکام د قرآن او سنت موافق بیانول غواړم. د ټولو نه اول د اختر مونځ دی. د اختر د مونځ طریقه دا ده چې انسان به نیت وکړي او نیت د زړه ارادې ته وایي. په دې باندې یو خبر را یاده شوه، مونږ سره یو ملګری په اعتکاف کې ناست و، نو پنځمه شپږمه ورځ باندې راغی او ما ته وایي چې ما خو د اعتکاف نیت نه دی کړی. نو ما ورته ویلي ته چې د کور نه راوتې تا څه ویلي؟ وایي ما کور کې والد صاحب ته ویلي زه اعتکاف ته کښېنم او بستره وغیره مې راواخیستله. نو ما ورته دا ستا دپاره نیت دی، ځکه نیت ارادې د زړه ته وایي، ډېر شک نه دي کول پکار. نو اول به انسان نیت وکړي، نیت د زړه ارادې ته وایي. په خولې باندې د الفاظو لوستو ته ضرورت نشته. دومره ده چې فقهای احناف لیکي چې د انسان هغه دماغ نه برابریږي، سوچ او فکر نه برابریږي، نو که څه الفاظ په خولې باندې د نیت دپاره د وویلي ثواب به یې نه ګڼي نو جایز دي. بیا دویم تکبیر اولا دی چې تکبیر تحریمه او تکبیر افتتاح ورته هم وایي، دا به ووایي او دې پسې به خپل منځ عام طریقې سره شروع کړي. سبحانک اللهم وبحمدک دا به پوره ووایي. چې کله سبحانک اللهم د ختم کړه اعوذ بالله نه مخکې به 3 تکبیرات دا وایي. دې سره به لاسونه هم اوچتوي. چې کله 3 تکبیرات پوره شو نو بیا به لاسونه وتړي، اعوذ بالله، بسم الله، سورت الحمدلله او سورت به ورسره ووایي. رکوع، قومه، سجده عام نارمل طریقې سره چې دا کوم مونځ کوي هغه شان به وکړي. چې کله یو رکعت پوره شي او دویم رکعت ته دا ودرېږي نو بیا به بسم الله، سورت فاتحه ورسره سورت ووایي. چې کله دا سورت ختم شي او رکوع ته ځي نو د رکوع نه مخکې به بیا 3 تکبیرات وایي. او په څلورم تکبیر هغه تکبیر انتقال دی، هغې باندې به رکوع ته لاړ شي. دومره ده چې دلته بعضې اهل حدیث علما لیکي چې تکبیرات په اول رکعت کې 7 دي او په دویم کې 15 دي. نو د هغوی په نسبت باندې تکبیرات زواید چې کوم تکبیرات دي دا 12 دي. بیا چې کله په دې طریقې باندې د مونځ وکړه نو د مونځ نه پس که دعا کې لازمه به نه ګڼي، جایز ده. بالکل نبی پاک علیه الصلاة والسلام د عام منځونو نه وروسته دعا منقوله ده. دومره ده چې د مونځ پسې بیا خطبه ده او د خطبې پسې دعا نشته، دعا منقوله نه ده د نبی پاک علیه الصلاة والسلام نه. بیا تکبیراتو کثرت دی په لاره کې هم، او امام ته پکار دی چې په خطبې کې هم تکبیرات وایي. ته چې د مانځه په انتظار یم تکبیرات وایه، چې مونځ ختم شي واپسې کې ځي بیا هم تکبیرات لوستل افضل او د نبی پاک علیه الصلاة والسلام طریقه ده. بله مسله دی کې دا ده چې عیدګاه کې د اختر د مانځه نه مخکې او وروستو نفل نشته. حدیث ته د ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی لم یصلی قبلها ولا بعدها. امام بخاری په 909 نمبر کې او امام مسلم په 804 کې د حدیث را نقل کړی دی چې نبی پاک علیه الصلاة والسلام د اختر د مانځه نه مخکې او نه وروستو نفل کړي دي. علي کرم الله وجهه، عبدالله ابن مسعود به خلق منع کول. یو واقعه راځي، یو ځل یو کس راغی او په عیدګاه کې نفلو ته ودرېده. علي کرم الله وجهه هغه لره منع کو. هغه ډېره عجیبه خبره وکړه، وایي ما به الله په مونځ باندې نیسي. علي کرم الله وجهه د نبی پاک علیه الصلاة والسلام په تربیت کې لوی شوی و. هغه ورته ډېر احسن جواب ورکړ، وایي نه تا به الله په مانځه نه بلکې د نبی پاک علیه الصلاة والسلام د طریقې په مخالفت به دې نیسي. نبی پاک علیه الصلاة والسلام په عیدګاه کې نفل مونځ نه دی کړی او ته نفل کې نو ته د نبی پاک خلاف کې مخالفت کې په دې به تا ته سزا میلاویږي. دومره ده چې یو
روایت کې راځي چې نبی پاک علیه السلام به کله واپس خپل کور ته راغی نو 2 رکعاته د نبی پاک علیه السلام نه په خپل حجره مبارکه کې او په خپل کور کې منقول دي. بیا دلته یو مسله دا ده چې چا یو رکعت وشو د امام نه داسې وخت کې راغی چې یو رکعت یې نشي، نو دا به څه کوي؟ نو علما لیکي چې دا به 2 رکعت پوره کړي او د سلام نه پس به ودرېږي. نو لومبی رکعت به په هغه طریقه وکړي کوم چې امام کړی دی، مطلب دا الله اکبر او ورسره با تکبیرات زواید وي، ځکه د 2 رکعت شروع خو د الحمدلله نه کیږي، نو د دینه مخکې به دا 3 تکبیرات وي او 3 تکبیراتو نه پس به بسم الله او سورۃ فاتحه او بل سورۃ او خپل مونږ به برابر کی. بله مسله دی کې دا ده چې عیدګاه ته زنانه هم تلی شي، دومره ده چې کله د پردې تنظیم وي، د فتنې خطره نه وي او په لاره کې هم شرعي پردې لحاظ ساتي، غیر شرعي کارونو کې ملوث نه وي او د قشان خوشبو وغیره چې کوم غیر شرعي کارونه دي هغه نه کوي. امام بخاری حدیث را نقل کړی دی د ام عطیه نه چې په وخت او په زمانہ د نبی پاک علیه السلام کې به نبی پاک زنانو ته حکم کو د عیدګاه ته د وتو، دومره ده چې د فتنو خطر نه واغې وخت کې. او بل حدیث کې دا هم راځي چې هغه زنانو ته هم حکم کو چې کوم به د حیض په بیماری وي او ته به دا حکم کو چې تاسو حاضر شئ، لیکن یو سیټ ته یو طرف ته تاسو کېنئ. بل مسله په دې کې دا ده چې د اختر مونږ لپاره اذان او اقامت نشته. دویم جمعه کې خطبه قبل الصلات ته اول خطبه ویلې شي 2 او بیا مونږ وکړي شي، او اختر کې د دې برعکس دی، اول مونږ دی او بیا د هغې نه پس 2 خطبې دي. بله مسله دا ده که چانه جمعه قضا شي نو هغې کې خو دا طریقه ده چې 4 رکعات د ماسپښین مونځ به کوي، خو که چېرته انسان نه د اختر مونځ قضا شو څه د عذر د وجې نه یا د سفر د وجې نه یا د بیمارۍ د وجې نه یا د انسان د سستۍ او د غفلت د وجې نه، نو په یو روایت کې راځي چې دا به قضا 2 رکعاته وکړي او یو روایت د 4 هم شته چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل کړی دی. بل قیاس کوي چې د جمعې ورځې 2 رکعاته دي او د هغې قضا 4 رکعاته ده، دا 2 رکعاته د خطبې په ځای باندې دي. امام بخاری باب هم کې ښودی دی، په دې باب کې باب اذا فاته العید یصلی رکعتین، دا باب دی بیان د حقیقت کې چې د هغه نه د اختر مونځ فوت شي نو هغه به 2 رکعاته کوي. بیا په دې کې حدیث نقل کړي دي، اقوال د صحابه د تابعینو نقل کړي دي، د 2 رکعاتو حکم پکې شوی دی او تکبیرات زواید به پکې هم وي، دومره چې خطبه پکې نشته. بعضې احناف علما دا فرمایي چې د اختر د مونځ قضا نشته، چا نه چې قضا شو بس د باندې لازم دي توبه او استغفار کول، او د بنو ریټاون کراچي والا فتوا هم همدغه ده. د اختر د مونځ وخت د نور خطونه چې اشراق کله جایز کیږي دی وخت نه شروع کیږي او زوال پوری، بیا زوال سره د هغې د مونځ وخت ختمیږي. د اختر د ورځې بعضې مسنون اعمال دا دي چې د اختر د ورځې نه مخکې چې د اختر په شپه باندې عبادت کول، تلاوت المنځ، اذکار، استغفار، دعاګانې په کثرت سره کول منقول دي. یو ضعیف حدیث کې راځي من احیا لیلة الفطر و لیلة الاضحى محتسبا لم يمت قلبه یوم تموت القلوب. نبی پاک علیه السلام حدیث دی، ابن ماجه، دارالقطنی، طبرانی، امام نووي راخستی دی په موسوعه فقیه کې په 215 صفحه کې په 2م جلد کې ذکر دی، چا چې د وړوکي اختر یا د غټ اختر شپه ژوندۍ کړه، عبادت یې پکې وکړه، خو د ثواب په نیت باندې د زړه به نه مړ کېږي په هغه ورځ باندې چې د خلکو زړونه په هغې کې مړه کېږي. امام البانی دا حدیث په سلسله احادیث ضعیفو کې ذکر کړی دی، امام نووي ته هم ضعیف ویلی دی. لیکن یو خبره یاد ساتي، بعضې عوام دا خبره کوي چې دا ضعیف چې نو دا حدیث به موضوعي نه، موضوعي بیلی او ضعیف بیلی، دا د محدثینو اصطلاح ده. په سند کې څه ضعف راغلی د رواتو او د مسله د فقها په دې باندې او محدثین په دې باندې پوهیږي او هغوی بیان کوي، او محدثینو او د فقها او علماو دا قول دی چې په فضائلو کې ضعیف حدیث هم مقبول دی، لہذا علما په فضائلو کې حدیث ضعیف هم معتبري.
نو پکار دا چې د اختر په شپې باندې عبادت وکړي شي. بل دا چې عبادت هره شپه پکار دی. بیا دا شپه داسې ده چې روژه تېره شوې ده، الله ته دا سوال کول پکار دی الله چې په روژه کې زموږ څومره عبادت دي دا رانه قبول کړي. لکه د صحابو هم دا معمولو. امام علوسی په خپل تفسیر روح المانی کې یو مقام کې لیکي چې صحابو به شپږ میاشتې دا دعا کوله چې الله زموږ په زندګۍ کې روژه راولي، او چې کله به بیا روژه تېره شوه نو شپږ میاشتې به دا دعا غوښته چې یا الله زموږ هغه عبادتونه چې په دې روژه کې مونږ کړي دي یا الله تې رانه قبول کړي. د روژې خو ډېر فضایل دي. یو فضیلت درته ویم، یو حدیث کې راځي یو دو صحابو اسلام راوړه. په دې کې ړومبی صحابي شهید شو په یو موقع باندې د الله د نبي سره. دویم صحابي په خپل مرګ باندې یو کال پس وفات شو. یو صحابي باره کې راځي وی هغه خوب وکاته چې دا دویم صحابي چې یو کال پس وفات شوی دی د مخکني صحابي نه مخکې جنت ته لاړ. نبي پاک علیه الصلاة والسلام ته دا واقعه بیان کړه. دا حدیث امام مسلم راخستی دی. په تعجب سره او په حیرانتیا سره نبی علیه السلام ته فرمایل ته خدا تعجب کې چې ړومبی ورور شهید او د شهادت لوړې مرتبې ته ورسېده، لیکن د دویم ورور اعمالو ته نه ګوري. د په یو کال کې یو رمضان زیات شو، څومره عبادتونه او ذکرونه وزیات شوي. لہذا رمضان د پاره ډېر فضیلتونه دي، په خپل مقام کې به ان شاء الله بیان کو. بله مسله په دې مقام کې دا ده چې عید الفطر وړوکې اختر مون نه مخکې خوراک کول مستحب دي. امام ترمذی حدیث دی د بریده رضی الله تعالی عنہ نه وی لا یخرج یوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم یوم الاضحى حتى يصلي. نبی پاک علیه الصلاة والسلام معمول داو چې وړوکې اختر باندې چې کله به واته مونځ ته نو خواږه شیان به طاق وخوړل، درې کجوري یا نور خواږه اشیا چې څه میسر وي دا خپل امساک به ختم که. او وړوکې اختر کې دا معمول او په غټ اختر کې معمول دا و چې عیدګاه ته به واته سب خوراک به نه کو تر دې پورې چې راغی قرباني به وکړه. او د قرباني په غوښه باندې به نبی پاک علیه الصلاة والسلام خپل هغه امساک بند کړو. دومره ده چې د روژه نشي ویلی، ځکه روژه شرعي هغه ده چې صبح صادق نه شروع شي او غروب افتاب پوری. دا بس اس امساک دی د نبی پاک علیه الصلاة والسلام طریقه ده او د نبی پاک علیه الصلاة والسلام په هر طریقې کې کامیابی ده. مونږ ته خپلول پکار دي. یو روایت کې دا راځي چې نابالغ جنکی په دې کې اشعار هم ویلی شي، لیکن ناروا الفاظ به پکې نه. حدیث د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنہ د متفقون علیه حدیث دی. امام بخاری په خپل کتاب کې 952 نمبر کې نقل کړی دی او امام مسلم په 892 نمبر کې دا نقل کړی دی. وی ابو بکر صدیق راغی او څه جنکی وي د انصارونه چې هغوی څه اشعار ویل. هغه تعجب وکړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. وی امزامیر الشیطان فی بیت رسول الله. وی تاسو مزامیر د شیطان او شیرونه وی په بیت د رسول الله کې. نو نبی پاک علیه الصلاة والسلام په आवाज وکړ چې یا ابا بکر ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا. د هر یو قوم د پاره اختر دا زموږ اختر دی. او دا خبره امام بخاری فرمایي وذلك فی یوم عید، او دا خبره په ورځ د اختر باندې راغلی و. نو که نابالغ ماشومان څه اشعار وی، څه ترانې وی، څه نعتونه وی، لیکن شرکی الفاظ به پکې نه، ناروا الفاظ به پکې نه، ډول سرنا وغیرہ چې کوم ممنوع اشیاء دي هغه پکې نه، نو دام جایز دي. بیا د اختر د ورځې مسنون عمل دا دی چې انسان وختي پاڅېږي د خوب نه، غسل وکړي. حدیث د ابن ماجه کې راځي کان یغتسل، نبی پاک علیه الصلاة والسلام به غسل کاوه. نارینه دپاره خوشبو وهل دي، نوي یا پاک یو ښې جامې اچول دي، دا د الله د نعمت شکر ادا کول دي. او رب العالمین هم فرمایلی ان شکرتم لازیدنکم. دا د الله نعمت دی چې موږ باندې روژه راوستله، حلال رزق را کړی دی، او د هغې شکر دا دی چې موږ په صحیح طریقې سره هغه استعمال کوو. ما بنعمت ربک فحدث. د الله نعمتونه تحدیث نعمت په نیت باندې استعمالول پکار دي. او که عذر نه وي ممکن وي نو پیدل تلل عیدګاه ته پکار دي. حدیث د ابن عمر دی، ابن ماجه راخسته دی، یخرج الى العید ماشیا ويرجع ماشیا. نبی پاک علیه الصلاة والسلام با د اختر مانځه ته پیاده تلو او پیاده به راتلو. دومره ده چې تاسو کله ذخیره احادیث وګورئ، د فقهاو کتابونه وګورئ، په باب د عید کې با او په باب د صلات عید د اختر منځ کې با د جمعات او د مسجد لفظ را نشي، جبانه لفظ راځي، د مصلی او د عیدګاه لفظ راځي. د اختر منځ سنت دی
او مستقل سنت مؤکد دی په عیدګاه کې. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام او صحابه مسجد حرام چې یو مونږ پکې په 1 لک دی هغه پرې خو دی. مسجد نبوي پرې خو دی چې یو مونږ پکې 50,000 دی. بهر ته وت دي جبانې ته او مصلات او دغه د پاره ډېر قیود او شرایط هم نشته. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام به د غټ اختر منځ کو او چې کوم ځای کې منځ کو اقا ځای کې به ساروي حلال کړل وینه توی شوالته بیا وای بل اختر د راتلو بیا به کاوه. د ځمکې اوچېدل او د ځمکې نجاست نه د پاکۍ دپاره فقها لیکي ور او هم کافي ده. دا یو بله مسله ده انشاءالله په خپل مقام کې به د هغې بیان وکړو. امام بخاري په یو مقام کې یو باب دی چې د اختر منځ په جمعات کې جایز دی یوم المطر چې ورځ د باران وي. نو د باران نه علاوه د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه د اختر منځ په جمعات کې ثابت نه دی. دا یو اتفاقی مسله ده لیکن زمونږ نه بعض اتفاقی مسلې هم پاتې دي د خپلو مفاداتو د وجه نه. ځکه که په یو کلي کې 15 جماعتونه په 15 جماعتونو کې منځونه کیږي او دا ټول یو میدان ته ووځي نو امامت به څوک کوي؟ یو ملا خو بل ملا سبقت او مخکیواله او د غورواله او دغه بهترواله نشي برداشت کولی. د هغه عزت او قدر کې وي فرق راځي. داسې نه دی کول پکار. هر ځای کې یو عالمي یو مشر وي هغه مخکې کول پکار دي یا افعال د تقسیمول پکار دي یا داسې کول پکار دي چې یو اختر منځ یو وکړي بل وکړي بل چې را روان کال بیا مختلف امامان وکړي. نو د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په مبارک طریقې باندې به عمل راشي او حدیث پاک دی چا چې داسې وخت کې د نبی پاک طریقه راژوندۍ کړه چې مړه شوي وي خلکو پرېښودي وي نو د 80 شهیدانو یا د 100 شهیدانو اجر دی. نو چا چې په دې باندې به عمل وکړي انشاءالله دلته به د شهیدانو اجر میلاویږي. نو مقتدیانو ته هم پکار دی چې خپل امامانو نه تپوس وکړي چې د اختر مون نبی پاک چېرته په مسجد کې کړی دی ولې عیدګاه ته نه وځو. او عیدګاه دا لازمه نه ده چې عیدګاه دی وي او سرکاري عیدګاه دی او د هغې نه دیوال نه عام یو پټې عام یو ګراوند د کرکټ وغیره چې لوبې پکې کوي صفا دې کړی شي او مونځ دې پکې وکړی شي اسانه طریقه ده څه خاص خبره پکې نشته. بل د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مسنون عمل دا و عیدګاه ته به وختي واته نو عیدګاه ته وختي تلل پکار دي. او بل د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا وه چې لاره به بدلوله. حدیث د امام بخاری نقل کړی دی په 986 نمبر کې کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم عیدین خالف الطریقه مخالفت د طریق به کو چې په یو لاره بته نو واپسې کې بل لار راته. او دا یو مقام کې ریاض صالحین ولا هم امام نووي باب کې خو دی چې هر نیک عمل د پاره لاره بدلول پکار. انسان عمرې تزي ممکن لاره دی بدل کی حج تزي ممکن لاره دی بدل کی د جمعې منځ تزي ممکن لاره دی بدل کی عام منځونو تزي دعوت تبلیغ کار تزي ممکن دا لاره دی بدل کی چې سخت نه وي. یو مسنون عمل د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام. بل د اختر ورځ دا فقراو یتیمانو کندو مساکینو دا غوی خیال ساتل پکار دی. د خوشحالۍ ورځ ده. حدیث پاک کې راځي خپل ځان خوشحاله کوي که خفه هم وي خفګان لرې کا او خوشحالي اظهار وکا. او چې کوم ستا په چم ګوند کې کونډې دي یتیمان دي هغوی ته هم صدقې ولېږه هغوی ته هم د هغوی ضروریات د هغوی د بچو ضروریات د مخکې نه مهیا او برابر کا چې هغوی هم په دې خوشحالو کې تا سره شریک شي. دا به ستا د آخرت دپاره او ستا د دنیا دپاره او ستا د مال او اهل او عیال د حفاظت دپاره صدقه یو بهترین حفاظتګاه ده. حدیث کې راځي صدقه رد البلا په صدقې سره مصیبتونه او وباګان لري کیږي. بل مسنون عمل پدې کې دا دی چې پدې باندې خپل په دغه ورځ باندې خپل ولی پالل پکار دي. والدینو ته مور او پلار ته ورور ته خور ته تقشان د چا بچي ودونه کړي جدا اوسېږي هغوی ته ورتل پکار دي. ماما تره ته څومره خپلوان دي دې ټولو ته ورتل پکار دي. او خپل ولی پاللو سره د انسان په عمر کې برکت راځي زیاتوالی راځي. حدیثونه ثابت دي. دومره دا دلته یو خبره ضروری ده چې مسنون عمل دا دی چې خپلوان ته لاړ شي لیکن په اعمالو کې به ډېر خیال ساتئ. مقصد زما د خبرې دا دی چې بعضې خلک داسې کوي چې په دې کې لاپرواهي کوي. بعضې غیر نامحرمه خلکو سره ملاویږي لکه ترور لور او د تره لور او د ماما لور چې دا نامحرم دي دې سره لاس ملاول بالکل حرام دي ناجایز دي. دې نه ځان ساتل پکار دي. یو حدیث کې راځي معقل بن یسار نه روایت دی. بعض مفسرون دا حدیث راخسته دی ویلی ان یطعن فی رأس احدکم بمخیة وی کچرتا ستاسو په سر کې د اوسپنې بمخیت من حدید د وسپنې یو میخه یا یو جبله یا یو تیره شی سیخ وغیره
ننوځي او څوک یې ومنډي دا بهتر دی خیر له دا د لپاره عادي خبره اسانه خبره ده د دینه ان یمس امرأة لا تحل له چې دا انسان مس کې لاس ولګي لاس ملاو کې داسې یو ښځې سره چې هغه ته حلال نه وي د تره لور دی دا نکاح دی نه ده شوي ورسره نکاح دی جایز د هغې سره د ماما لور دی دا د ترور لور دی دا او یا بعضې اوقاتو کې لرې لرې خپلوان دي او خلک یو ځوانان او هغوی هم ځوانان وي لاسونه ملاول دي نه ډېرې فتنې او ډېر نقصانات خوارې شوي دي ډېر دښمنۍ دې وجې نه وجود ته راغلي لهذا د شریعت د احکاماتو پابندي کول پکار دي چې کوم حدود دي هغې خیال ساتل پکار دي او چې کله مونږ د شریعت د حدودو او احکاماتو پوره خیال وساتو نو زمونږ به په زندګۍ کې برکت وي مصائب او دشمنو نه نفرتونو نه بغضونو نه د جنگ جګړو نه موږ محفوظ وو نو روغ بلکې احتیاط کول پکار دي چې نامحرمو خلکو سره میلاو نشي بل غټ مسنون عمل په دواړو اخترو کې دا دی چې تکبیرات لوستل پکار دي که غټ اختر وي که وړوکی اختر وي حدیث ته د ابن عمر یکبر یوم الفطر من حين یخرج من بیته حتی یأتی المصلى نبی پاک علیه الصلاة والسلام معمول دا عادت مبارک دا چې د وړوکي اختر په ورځ باندې به چې کله وواته د کور نه تکبیراتو سره به واته تر دې پورې چې مصلی او عیدګاه ته به ورسېده غټ اختر کې خو د عرفې د ورځې نه تکبیرات شروع کیږي عرفه او ورځ د غټ اختر نه یو ورځ مخکې چې کومه وي او بیا 3 ورځې نورم چې څلورمه ورځ د اختر راځي ټول 15 ورځې راځي یو د اختر نه یو ورځ مخکې یو د اختر ورځ او 3 ورځې وروسته دومره د اختر نه یو ورځ مخکې چې کوم یوم عرفه ده په دې کې به د سحر لمونځ د تکبیرات شروع کیږي او د اختر نه 3 ورځې پس یعنی 15مه ورځ راځي د عرفې د ورځې نه په دې باندې به د مازدیګر لمونځ سره د تکبیرات ختمیږي دا مسنون عمل دی تفصیلات پکې شته ان شاء الله په خپل مقام باندې بیان کو چونکې زموږ عید الفطر دی وړوکی اختر دې مسایل بیانول دي د هغې کې ډېر حکمتونه دي او د هغې پس منظر دی چې څنګه د تکبیرات شروع شو په کومه طریقه شروع شو د کوم وخت نه ابتدا شوې ده لیکن افسوس سره بیا دا خبره زه کومه چې په هره مسله کې موږ یو مشکل سره مخامخ کیږو دلته هم بعضې ملګري دا ټلیفونونه یې کړي دي میسجونه کوي اکثره په واتساپ باندې میسجونه هم رالیږلي دي چې سعودي سره موږ عرفه وکړو د پاکستان سره دلته یو مسله په اختصار سره کوم تفصیل به په خپل مقام کې وکړو چې بعض علما دا فرمایي چې دا روژه د عرفې دا اصل کې د 9 ذوالحجې ده 10 باندې اختر دی او په 9 باندې دا روژه ده او د فضیلت د 9 ذوالحجې راغلی دی د حجیانو دپاره نشته او د عامو خلکو دپاره ده او دویم بعض علما فرمایي چې نه په احادیثو کې ذکر د یوم عرفه دی نو عرفه خو به چونکې په سعودي کې کیږي نو بیا د سعودي مطابق د روژه نیول مناسب او پکار دي چې خبره د 9 ذوالحجې شي نو بیا په 9 ذوالحجې د خپل ملک او د خپل مکان او د خپل مقام مطابق د روژه نیول پکار دي او دلته پاکستان کې چې کوم مفتیان دي دا غویم دا فتوا ده چې زمونږ دپاره 9 ذوالحجه ده که هغلته عرفه یو ورځ وروستو ده نو هغوی دپاره بېل مطلع دی زمونږ دپاره بېل مطلع دی دا یو اختلافي مسله ده چې اختلاف د مطالعې ورته وي ثابت دی نه دی ثابت انشاءالله په دې باندې هم کله خبره وکړو بیا احناف علما فرمایي چې نارینو دپاره په جهر پکار دی او زنانو دپاره خفیه پکار دی په غټ اختر کې او په وړوکي اختر کې دواړو دپاره خفیه پکار دی لیکن عام علما وایي چې جهرن لوستلی شي تکبیرات دا دي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو دا لوستل پکار دی او کثرت سره لوستل پکار دی د کار تلو او راتلو په کور کې لوستل پکار دی خپل بچو سره د هغې ورته او تذکره کول پکار دی بل ضروري مسله دا ده چې د اختر په ورځ روژه نیول حرام دي امام بخاري دا حدیثه په 1990 نمبر کې راخیستی دی او امام مسلم په 1110 متفقون علیه حدیث دی بله مسله ده که چا نظر منلی وي د روژې هم نیول حرام دي لکه مطلب دا یو سړی دا نظر ومانه چې زه به د هفتې په ورځ باندې روژه نیسم او هفته ورځ اختر شو نو دې باره کې د ابن عمر یو قول هم دی چې یو کس راغی د هغه روژه د نظر د روژې د اختر د ورځې سره برابره شوې وه فوافق ذلك یوم عید نو ابن عمر ورته ډېره ښایسته خبره وکړه وی امر الله بوفاء النذر الله امر کړی دی چې نذرونه پوره کوي ونهى النبي صلی الله علیه وسلم عن صوم هذا اليوم او نبی پاک علیه الصلاة والسلام منع کړی ده د روژې د دغې ورځ چې اختر دی د اختر دواړو اخترونو په ورځ باندې روژه او ایام التشریق چې د غټ اختر نه 3 ورځې وروسته د هغه روژه نیول منع دي په حدیثو کې دا حدیث امام بخاري راخیستی دی په 994 نمبر کې لہذا د اختر په ورځ باندې عامه روژه نیول حرام دي او د نظر روژه نیول حرام دي
او بیا هغه مسله کوم چې اختلاف د مطالعه شته یو ځکه اختر نشته بل مقام کې شته نو د اختلاف نه دی پیدا کول پکار چې الته کم مفتیانی هغه د سوچ سمجھ نه بعد یو مسله کوي نو دا غي په خبره باندې عمل کول پکار دی په شریعت کې انتشار او اختلافات او جنگ جګړه او بحثونو دین ډیره سخت من راغلی دا هر مقام کې جنگ جګړه راځي هغه بيو نه ډیر داسې بيو د چې منته نه راغلی غټه وجه دا چې هغه مفزي کیږي نزاع او جګړې ته نو په لحاظه په دې کې اختلافات نه دي کول پکار بل د افسوس خبره ده چې زمونږ په دغه مقام کې به د موچی نه مفتی جوړ شي او د سقاوي والا نه مفتی جوړ شي او دکاندار نه مفتی جوړ شي او د هر یو کس نه بیا ډاکټر بیل مفتی شي او انجنیر بیل مفتی شي خپل مسلک سره کار کول پکار دي خپل مسلک پیژندل پکار دي چې انجنیری سره کار لري که ډاکټر خپل ډاکټري سره کار لري دا مسائل د فقها او د علماء او د فقه سره د حدیث سره تعلق ساتي لهدا دي چې علماء ترجو کول پکار دي د خپل ځان نه مسلې نه دي بیانول پکار دا ظلم دي د سره ډیر نقصان راځي بیا د نبی پاک علیه الصلاه والسلام طریقه مسنون په اختر منځ کې داوا د امامان د پاره د خبره لازمي ده چې ډومبي رکعات کې به سبح اسم ربک الاعلى سوره اعلى لوستو په دویم رکعات کې به هل اتاک حدیث الغاشیه سوره غاشیه لوستو او د نبی پاک علیه الصلاه والسلام دا طریقه په مونږ د جمعې کې هم چې دغه دوه سورتونه به لوستل بل لازمي خبره دا ده چې د اختر د ورځې غم راځي بعضې خلک داسې دي چې زاړه غمونه او زاړه مړي را تازه کوي او دا یو غیر شرعي عمل دی او د اختر په ورځ باندې بیا ډلې ډلې د مړي کور ته ځي دې نه ځان ساتل پکار دي غم کول فقط 3 ورځې دي الا دومره دا چې ښځې دپاره په خپل خاوند باندې 4 میاشتې او 10 ورځې دي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی پاک علیه الصلاه والسلام بیبي او امهات المؤمنین نه ده یو روایت کې راځي د پلار ابو سفیان وفات شو بل روایت کې راځي ورور وفات شو نو چې کله 3 ورځې تیرې شوې نو بیا حکم وکړ چې ماته نوې جوړه راوړئ د ډول او زینت او سنگار چې کوم اسباب دي غیر واخیستل هغه استعمال کړل بیا او فرمایل چې ماته تاسو ته پته د دې شي ضرورت نشته ځکه چې زمون خاوند نبی پاک او هغه وفات شوی دی نو رسول مونږ چا د پاره زینت وکړو لیکن دا کار ما فقط د دې د پاره وکړ چې د نبی پاک علیه الصلاه والسلام حدیث دی او عمل دی چې تاسو به په یو مړي باندې 3 ورځې نه زیات غم نه کوئ زما پلار وفات شوی دی یا ورور وفات شوی دی 3 ورځې تېرې شوې ما خپل غم ختم کړ لهذا نوې جوړه مې واغوستله بعض اوقاتو کې داسې 6 میاشتې 7 میاشتې 9 میاشتې بعض اوقاتو کې مخکې یو کور کې مړی شوی د چا ورور د چا پلار د چا نیکۍ بیا ډومبي اختر کې زنانه نوې جامې نه اغوندي هلکان نوې جامې نه اغوندي دا د شریعت خلاف عمل دی یا په دغه ورځ باندې دعا ته ورتله او دعاګانې او هغوی دپاره کټونه اچول دا یو غیر شرعي عمل دی غم نه دي تازه کول پکار دغه ورځ ده چې په دې باندې مونږ خوشحالي وکړو او د خوشحالۍ ورځ ده لهذا دا نه دي کول پکار دی نه ځان ساتل پکار دی اخیری خبره دا ده چې اختر د خوشحالۍ ورځ ده صله رحمي قایمه کوي لکه مخکې خبره وکړه خپل ولی وپالئ عمر کې هم برکت راشي د خپل والدینو ورونو خویندو تره او دغه شان حدیث کې راځي تره کالعم په شان د العم کالاب دا ترم په شان د پلار وي د مشرور باره کې مرাজি اخو الکبیر کالاب دا مشرور په شان د پلار وي ترور باره کې راځي دا ترور عمه په شان د امي دې خیال ساتل پکار دي عمر کې برکت وي او بعض اوقات کې دا غوي څوک وینه ستا ورتلو سره دا غوي زړه ډېر خوشاله شي مطمئن شي او بعض اوقات کې غوي دروازې ته سترګي لهذا ملګرو سره ضرور ملاو شي عیدګاه ته ضرور لاړ شي او بچو سره چکر ته او د سفر ځایونو ته لاړ شي ضرور لیکن خپل خپلوان والدین په اختر په ورځ باندې مه هېروئ هغوی ته تحفې یوسئ هغوی ته وخت ورکئ هغوی سره کښېنئ یقین وکئ چې هغوی به د زړه نه دعا وکړي تاسو ته دنیا او آخرت به هم ښایسته شي او که نه هغوی نا امیده شي او هغوی دروازې ته ګوري او ته ورنه شي هسې ده چې خیري وکړي بیا به په خپل کور کې ناست او جاړې به خپل کور کې به خفګانې او ستا په کور کې به خفګان راځي بعضې سلفونو نقل دي وایي موږ چې کله کور ته راشو بیبي راته غوسئ بیبي رانه خفئ جنگ جګړه وکړي یقین وکړي موږ ته علم وشي چې موږ د فلانکۍ ګناه کړې د ګناه نحوستي د ګناه سپېروالي د ګناه سره د انسان په زړه کې خفګان راځي لهذا نیکو اعمالو ته توجه پکار ده دویمه ضروري مسله دا ده چې اختر ستا دی نو ستا په چم ګاونډي کې کوم کونډه وي یتیم وي فقیر وي مسکین وي د هغوی د اختر خیال ساتل هم پکار دي وړوکي اختر کې صدقه فطر په وخت ورکول پکار دي او صدقه فطر هم د خپل وس مطابقه لکه په دې وخت کې 2020 دی د غنمو 100 روپۍ ده
دغه شان د نورو اشیاء د وربشو د 250 روپۍ ده، د کجورو 1200 روپۍ ده، د عجوې 6000 او 200 ده، د پنیر 1300 یا 2000 ده. نو دغه اشیاء څلور په حدیث کې راځي د دې قیمت. او بعض علما د عرب دا فرمایي چې نه دغه جنس ورکوي نو خامخا د خپل وس مطابق زیات نه زیات صدقه ورکول پکار دي او خپل چم ګون کې چې کوم یتیمي کونډه وي، فقیر وي، مسکین وي، هغه د اختر په دې خوشحالو کې ځان سره شریکول پکار دي. او چې کله صدقې ورکوي او ته کله د کونډې یتیم، فقیر او مسکین او غریب خیال ساتي نو بیا به الله ستا د مال حفاظت کوي، ستا د بچو حفاظت به کوي، ته به د مرضونو نه، ته به د افتونو نه په امن کې. دا څو خبرې وي، رب العالمین دې په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د ټولو ملګرو نه دا درخواست دی، کوم ملګرو چې موبایلونه کې خولي د ریکارډ ته دا خپلو ملګرو ته په واتساپ باندې مسنجر باندې ولیکئ، دا خبرې بار بار واورئ، خپله یادې کوئ او په خپل زبان باندې خپلو کورونو کې خپلو میندو خویندو ته دا بیان کوئ. او که نه نشئ بیانولی، نه یادېږي، نو دا بیا هغوی ته واوروئ. د حق خبره ده، حدیث پاک دی الدال الی الخیر کفاعله، رابلونکی نیکۍ ته دا پشان د کوونکي د نیکۍ دی. او یو بل حدیث کې راځي کله کله به وینا کوونکی د نیکۍ نه هغه کس چې هغه اورېدونکی دی د نیک عملي یا د یو حدیثي یا د یو مسلې ډېر عمل وکړي نو تا ته به هم اجر میلاو شي، موږ ته به هم اجر میلاو شي. او دا به زموږ او ستاسو دپاره صدقې جاریه شي. او په سوشل میډیا کې هم دا زموږ ملګرو سره محنت شروع کړې، دوی سره هم تعاون کول پکار دي او زیات نه زیات دا ملګرو سره شریک کړئ چې دا پیغام ټولو ته ورسیږي او ډېر ضروري مسایلو الله تاسو ټول ته اجر درکړي. یقین وکړئ د دې پر راټولولو باندې ما بېګا 4-5 غنټې تېرې کړي دي چې زه د صحیح احادیثو نه د نبي پاک علیه الصلاة والسلام چې کومه طریقه ده هغه تاسو ته ښکاره کړم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.